طالبانو ته د ایران تازه او مخامخ غبرګون. ایران وايي طالبانو د هلمند سیند کې زموږ د اوبو حق په اړه خپلې کړنې نه دي عملي کړي. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. ایران د لومړي ځل لپاره طالبانو ته تونده لهجه کاروي. ایران وايي طالبانو د هلمند سیند کې زموږ د اوبو حق په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي وايي چې هیواد د هلمند سیند د اوبو د حق ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایراني چارواکي وايي وروسته له دې چې په افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند اوبه تقریبا وچې شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې خپله ژمنه په عملي توګه کې پاتې راغلي. د دې وروسته په یو وخت کې پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمي قمي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او د اوبو انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وایي چې د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. تکل زیاته کړه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي او د اوبو د برېښنا سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور د ایران اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي حسن کاظمي قمي سره لیدنه وکړه.